مور او لیوه. اول اواز چې مې واورېده خپله ژړا مې وه. بیا د مبارک غږونو شور جوړ شو. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغه پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. وی ویل مه ویریږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې ټول ستا په راتګ ډیر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ وی ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی چې بې ټوپکۍ گزاره نه کیږي. دوی په خپله خادۍ کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راوړي. زه لا حیران شوم. ومې پوښتله ولې؟ پرښتې اسویلی وکیښ. ځواب یې راکړ ستا قوم بدیداره قوم دی. دلته هر څوک دښمن لري. له نورو قومونو سره یې بدي وي، له تربرونو سره یې دښمني وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس دې ترونه ستا په زیږېدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوې د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو پرښتې وویل اوس ځان مه په عذابوه، آرام وکړه، کراره چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کلي کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درزا پورته وه، خلکو اتڼونه کول، خو پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوځي. بیا یې وویل زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه چېرته؟ ویل یې زه بیرته بلې دنیا ته ځم. دلته د وینو بوی دی. هلته په انګړ کې پسونه حلال کړي دي. نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل را سره به اوسېږي، ما به له خطرونو ساتي. پرښتې وویل هو ویلې مې وو، خو چېرته چې وینه تویه شي زه هلته اوسېدلی نشم. زه له وینو کرکه لرم. زه وینې نشم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لور والوته. ما ورپسې چغه کړه ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړاوه. وی ویل مور ته دې پرېږدم. میندې پرښتې وي خو ګوره دا به په یاد ساتي. داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هیره شوه. کلونه تیر شول. ژڼی شوم. 6 میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه. زموږ پر ځمکې یې دعوا کړې وه. درېیمان را سره ستړي شول. هره جمعه به سپین ږیري راتلل. جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه کړي. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه. درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو ترې مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم. د تره زامن مې 5. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې له اوښکو ډکې وې. وی ویل دا پلیته په خپله زامنه باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې ووایي، دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیست. وی ویل خدای یو زوی را کړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور مې ویل که دې پلار دلته وی اوس به یې وختي دا پلیته بوره کړې وی، تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ وی ویل څنګه بې غیرتي نه ده چې په مور غیرت ونه کې نو په چا به یې وکې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم؟ مور په سرو سترګو پورته راوکتل. وی ویل که غیرت لرې خو ټوپک را واخله، یو ورته مردار که چې زړه مې پې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول.
15 ډزې را سره وو. 15 واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. 2 ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله. چې څنګه یې ولیدم په سینې پورې ولګولم. په تندي باندې یې ښکل کړم. ویې ویل آفرین زویه. انقلاب شو. نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. جهاد شروع شو. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس په وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل. څوک مې په چاړو حلال کړل، څوک مې په مرمۍ وویشتل. نه مې اسیر پرېښود نه تسلیمي. د جهاد 10 کال و چې زه په خپله ولګېدم. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې فرښته ولیده. و مې پیژندله، په خپله وه، هماغه زما فرښته وه، خو تنده یې تریو و، پریشانه ښکارېده، مخ یې ګونځې ګونځې و، زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف په ارمان یې سر سپین کړی و. هغه مهربانه نظر چې ما په ماشومتوب کې لیدلی و اوس نه و ورپاتې. زه موسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې. ما دومره عمر ګمان کاوه چې یو شی مې ورک کړی، خو نه پوهېدم چې هغه شی څه دی. اوس چې مې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې. په رښتیا هېڅ ونه ویل. همداسې په کنګلو سترګو یې راته کتل لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. نه یې په سر باندې لاس را تیر کړ، نه راته وموسېده. جنازه مې وشوه. خلکو په قبر کې کېښودم. خاورې را باندې واړولې. تپ په تیاره شوه. فرښته ډیوه په لاس کې راغله. په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورینې میرمنې مخ او تندی هم د فرښتې په شان ګونځې وو. پوښتنه مې وکړه دا څوک ده؟ فرښتې وویل دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم. ځان سره مې وویل اوس به مې ونازوي. ما د دې لپاره ډېر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه فرښته غمجنه وه. نه یې موسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل وا مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره ستا لپاره مې څومره وینې توی کړې، څومره کسان مې درته ووژل او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو 2 څاڅکي اوښکې راووتې. د مخ په ګونځو یې ښکته راغلې، خو داسې زر سره ورکې شوې لکه شګلنه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی او ته پکې اوبه وڅڅوې. بیا مې وویل ادې تا ته وایم ته ولې داسې وچه یې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینې ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ یې وویل بچیه زه مور یمه، لیونه یم، زه مور یمه، زه مور یمه، زه مور یمه، لیونه یم، لیونه یم، لیونه یم، لیونه یم.